بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه راغلاست. تفسیر لسم درس ته. نن د الله جل په مرسته خپل درس ته دوام ورکوو او نوي آیتونه تفسیر کوو. زموږ د نن ورځ درس د سورة بقره د 22 آیت نه تر 29 آیت پورې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذین، بشک هغه کسان چې آمنو ایمان راوړی ده، والذین او هغه کسانو چې هادو یهودیان شوي دي، والنصارى او نصاریان شوي دي، والصابئین او بېدینه شوي دي، من چا چې آمنه ایمان راوړی وي، بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ د آخرت، وعمل او کوي دوی صالحا نیک عملونه، فلهم پس د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی ده، د ربهم په نزد د رب د دوی دی، ولا خوف او نه به وي ویره علیهم پر دوی باندې، ولا هم او نه به دوی دي یحزنون غمجن وي. یهودیان د موسی علیه السلام قوم څخه وو او نصاریان د عیسی علیه السلام قوم وو، او صابین هغه قوم چې دوی هېڅ دین نه لرلو او د هر دین نه چې یې څه خوښېدل هغه به یې قبلول، او صابین 4 عملونه به یې کول. ابراهیم علیه السلام یې قبول کړی و، زبور یې تلاوت و، او د کعبې شریفې طرف ته یې لمونځ کوو او د فرشتو عبادت به یې کوو. الله جل فرمایل دي یعنې هر څوک چې د هر ګروه نه یعنې په الله باندې ایمان راوړي، په ورځ د آخرت او د الله جل ټول انبیا باندې ایمان راوړي، یعنې هغه نه اطاعت وکړي او ښه عملونه وکړي، نو دوی دې کسانو ته یعنې مسلمان ویل کېږي، او دوی د اجر په نزد د رب د دوی دي ده، یعنې الله جل دوی ته په آخرت کې زیات ښه اجر او ښه پاداش دوی ته ورکوي. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنې دوی باندې به هېڅ قسم نه به ویره وي ورباندې او نه به دوی د غمجن وي. وإذ او کله چې اخذنا واخیستله مونږه میثاقکم کلکه وعده د ستاسو، ورفعنا او پورته کړو مونږه فوقکم پورته د ستاسو، پورته سر د ستاسو تور غر، خذو واخلئ تاسو ما هغه څه چې آتیناکم راغلی ده تاسو ته، بقوت واذکرو په دې قوت سره، واذکرو او یاد کړئ ما هغه څه چې فیه په هغه کې ده، لعلکم تر څو چې تاسو تتقون پرهیزګاران شئ، یعنې د الله څخه وویرېږئ. نو کله چې الله جل تورات را نازل کړو، نو کله چې د بني اسرائیل د تورات یې وکتو، نو وویلې چې د دې احکام زیات سخته دي او موږ نشو کولی چې په ده عمل وکړو، نو موږ د تورات نه قبلوو. نو کله چې دوی د دا خبره وکړله، نو الله جل تور غره ته امر وکړو چې دوی د په سر ودرېږه، او دوی د چار اطرافه اور یعنې الله جل اور یې بل کړو، نو دوی د چار اطراف یې راګیر کړو او دوی ته وفرمیل یعنې اوس تاسو تورات قبلوئ او که نه، او خپل الله جل فرمایلي دي چې لا اکراه فی الدین، یعنې په دین کې نه هېڅ زور او هېڅ سختي نشته، خو ولې الله جل په دوی باندې په زور تورات کتاب یې قبلوو، ځکه چې دوی د وعده خلافي وکړله، یعنې دوی د خپل اول تورات کتاب یې وغوښتو چې موږ په هغه باندې عمل وکړو، وعده یې موسی علیه السلام ته ورکړله چې موږ ته یو کتاب راوړه، په هغه عمل کوو. خو کله چې الله جل دوی ته کتاب را نازل کړو، نو دوی دې هغې قبول نه کړو، یعنې وعده خلافي وکړله، هغه باندې عمل ونه کړو، نو د دغه وعده خلافي له وجې الله جل په دوی باندې تور غاړې پرې راپورته کړو. ثم بیا تولیتم مخ وګرځوه تاسو من بعد ذلک بعد له دغه څخه، فلولا پس که چیرې نه و فضل الله فضل د الله علیکم پر تاسو باندې، ورحمته او رحمت د هغه لکنتم نو خامخا به شوي وئ تاسو من الخاسرین د زیانکارانو څخه. نو که چیرې دلته د الله جل فضل او رحم نه و، نو دلته به الله جل په دوی باندې د تور غر به یې پرې راغورځولی و، نو الله جل دوی ته څومره مهلتونه ورکړل، خو دوی د بیا هم توبه به ویستله، خو بیا به هم بېرته ګناه طرف ته رجوع کوله. دلته الله جل کولی شو چې دوی دغه ټولې هلاک کړي، خو دلته د الله جل فضل او رحمت دوی دې هلاک نه کړل. ولقد او په تحقیق سره علمتم الذین پوه شول هغه کسان چې اعتدوا تجاوز کړی و دوی دې منکم د ستاسو څخه فی السبت په ورځ د شنبې، فقلنا پس وویلې مونږ لهم دوی ته کونو چې شئ تاسو قردتان شادیان بیزوګان خاسئین زیانکاران.
دغه واقعیات داود علیه السلام زمانې ته اشاره کوي. یعنې الله جل په تورات کتاب کې فرمایلي ول چې تاسې د شنبې په ورځ فقط د الله جل عبادت وکړئ، یعنې د ټول دنیوي کارونه پرېږدئ، د الله جل عبادت وکړئ او نه د شنبې په ورځ ماهیان شکاروئ، یعنې ماهیان مه نیسئ. نو دغه بني اسرائیل قوم زیات په چال او فریب سره دوی د ماهیان به یې نیول. نو کله چې دوی د الله جل امر نه سرکشي وکړه، نو الله جل دوی د ټولې مسخه کړل، یعنې دوی د شکلونه د شادیانو غوندې کړل. فجعلناها پس وګرځوو موږ دغه نکالا عبرت لما د هغو کسانو لپاره بین یدیها چې په دغه زمانه کې ول، وما خلفها او هغه کسان چې بعد له ده څخه راځي، یعنې بل نسل، وموعظة او پند للمتقین د متقیانو لپاره. او الله جل یعنې دغه مسخه کولې یو عبرت وګرځوي د ټول عالم لپاره، یعنې هغه کسان چې په دغه زمانه کې ول او هغه کسان چې یعنې بعد له د خلکو څخه راځي، یعنې نوی نسل، تر څو چې دوی دې هم یعنې د نه پند واخلي او د الله جل د امر څخه سرکشي ونه کړي. وإذ او کله چې قال وویلې موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته، ان الله چې بېشکه الله یأمرکم امر کوي تاسو ته تذبحوا دا چې ذبح کړئ تاسو بقرة یوه غوا. قالو نو وویلې اتتخذون آیا نیسئ تاسو ما هزوا آیا نیسئ ته ای موسی علیه السلام مونږه هزوا رخشندي. قال نو وویلې موسی علیه السلام اعوذ پناه غواړم زه بالله الله جل طرف ته انده چې اکونه شم زه من الجاهلین د جاهلیانو څخه. د بني اسرائیل قوم په منځ کې یو سړی ووژل شو او د دغه سړي قاتل معلوم نه و. نو ټول بني اسرائیل موسی علیه السلام چې راغلل او وویل چې موږ په منځ کې یو سړی چا قتل کړی دی خو د هغه قاتل نه ده معلوم. نو الله جل دلته موسی علیه السلام ته امر وکړو چې دوی ته ووایي چې یوه غوا ذبح کړي او د هغه د غوا یوه ټوټه غوښه راواخلي، په هغه مړ یې ووهي او مړی به داسې ژوندی کېږي او خپل قاتل تاسو ته ښکاره کوي. قالوا اتتخذون هزوا. نور بني اسرائیل د موسی علیه السلام په ځواب کې داسې وویل چې آیا ته له موږ سره ته په موږ ټوکې کوې، یعنې ته موږ باندې رخشندي کوې. قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نو موسی علیه السلام د دوی په ځواب کې وفرمایل چې زه الله جل طرف ته پناه غواړم، یعنې دغه استهزا کول او رخشندي کول دا خو د جاهلانو کار ده، یعنې زه الله جل طرف ته پناه غواړم چې زه جاهلانو څخه شمه. یعنې دا استهزا رخشندي دغه کارونه دا د جاهلانو کارونه دي، د ناپوهانو کارونه دي، ناپوهان دغه کارونه زیات کوي. قالو وویلې ادعو دعا وکړه لنا زموږ لپاره ربک د خپل رب څخه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما چې څنګه ده هي هغه غوا. قال وویلې انه بېشکه الله جل یقول وایي انها چې بېشکه هغه بقرة غوا ده لا فارد ولا بک لا فارد نه بوډۍ ده ولا بکر او نه ځوانه ده عوان برابره ده بین ذلک په منځ د دې. ففعلوا پس وکړئ تاسو ما هغه څه چې تؤمرون امر کېږي تاسو ته. نو بني اسرائیل قوم د موسی علیه السلام څخه سوال وکړو چې دغه غوا یعنې څنګه ده، د دې عمر څومره ده. نو الله جل موسی علیه السلام ته وفرمایل او موسی علیه السلام دوی ته وویل چې دا غوا نه یعنې نه ځوانه ده نه بوډۍ ده، یعنې عمر برابر ده. ففعلوا ما تؤمرون او هغه څه چې الله جل تاسو ته امر کوي تاسو هغه وکړئ. یعنې تاسو زیات سوالونه د دغه په باره نور یعنې زیات سوالونه مه کوئ، ځکه چې بیا که چېرې زیات سوالونه وکړئ نو تاسو په شبهه کې یعنې په شک کې غورځېږئ. قالو وویلې ادعو دعا وکړه لنا زموږ لپاره ربک د خپل رب څخه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما څه ده لونها رنګ د هغه غوا. قال وویلې موسی علیه السلام انه بېشکه الله جل یقول وایي انها چې بېشکه هغه بقرة غوا ده صفراء زیړه فاقع لونها خوشحالوي فاقع تیزه ده لونها رنګ د هغه تسر الناظرین تسر چې خوشحالوي ناظرین کتونکي. نو بیا د بني اسرائیل قوم د موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د دغه غوا رنګ څه ده. نو موسی علیه السلام دوی ته وفرمیل چې د دغه غوا رنګ یعنې تیزه ده، یعنې داسې تک زیر تیزه ده،
زیړ رنګ ده خو زیات تیز ده او کله چې دته یو څوک وګوري نو زیاته د غوا ورته ښه ښکاري، زیات یعنې دغې غوا کتل خوشحالوي دغه نفر.